فوټسال سوپر کلب د کابل د ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. دا چې دا لیګ په کوم هدف جوړ شوی و، څومره ځوانانو پکې ګډون کړی و، د فوټسال سره د ځوانانو مینه څه ډول وه، په همدې اړه د هیواد په کچه د 40 ولایتونو ترمنځ د فوټسال لوب برابرونکی امید یوسفزی را سره په خپرونه کې دی. له دوی پوښتو چې دغه لوبې څه ډول وې، دغه لیګ څنګه په لار اچول شوی و، د دې لوبو او لیګ په اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو هم را سره پاتې شئ او خپرونه را سره په مینه وګورئ. یوسفزی صاحب ستړي مه شئ، سهار مو نیک. ډېره مننه. زه هم په خپل ور تاسو ته سلامونه او د اریانا ټلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ستاسو د هم سهار په خیر وي. سلامت، مننه. ژوندی اوسېږئ. یوسفزی صاحب پیل به له همدې وکړو چې په کوم هدف دغه لیګ په لاره جوړ شوی؟ په ټوله کې په شته شرایطو کې د ځوانانو لپاره د یوې سالمې تفریح ایجادول، ترڅنګ د فوټسال لوبې لپاره د ودې زمینې برابرول او همداسې د کلتورونو او فرهنګونو یووالي په خاطر باندې د ورورګلوي په خاطر اتفاق، اتحاد او وحدت په خاطر دغه ټورنمنټ موږ د افغانستان په کچه په لار اچولی و. راځو د 40 ولایتونه ده، په ټولو ولایتونو وګرځېدلی، لوبې مو وکړې، که دغه جریان لږ زر را سره نور هم شریک شي ښه به وي. مننه لکوزی صاحب. په ټوله کې کله چې موږ هوډ وکړ تر څو دغه ټورنمنټ ترسره کړو، د افغانستان فوټبال فدراسیون او د فوټسال کمیټې په همکارۍ دغه البته تخنیکي اړخ یې د هغوی په همکارۍ باندې ترسره شو. په ټوله کې موږ یو ځل مخکې هم دا ټورنمنټ ترسره کړی و، خو دا چې لږ پراختر اوسي، وسیعتر اوسي، نو په دې دلیل مو غوښتل د افغانستان ټول ولایتونه په دې کې شامل کړو. مطمئنا چې چیلنجونه زموږ مخکې وو، مثلا د پکتیکا لوبډله، دې لوبډلې د دې نه وړاندې مثلا د فوټسال نه یې لوبډله درلودله او نه یې حتی د دې تصور کوو چې موږ به داسې ټورنمنټ کې ګډون وکړو، مثلا د نورستان لوبډله او داسې نورې لوبډلې د نورو ولایتونو. خو په ټوله کې چیلنجونه هم ډېر وو، خو هوډ مو قوي و او موږ غوښتل تر څو دغه ټول ولایتونه باید په یو ډول نه یو ډول زموږ په دې ټورنمنټ کې ګډون ولري. دغه 40 ولایتونه لکوزی صاحب په 8 زونونو باندې وویشل شول. په ځینې زونونو کې 4 لوبډلې وي، په ځینو زونونو کې بیا 15 لوبډلې وي چې دوی یو بل سره به سیالۍ ترسره کولې او د دغه زون اتله لوبډله به مشخص کېدله. نو د اتله لوبډله مشخصه شو، بیا دا څنګه د دې اتلو ترمنځ بیا مسابقې وشوې چې کابل وګټله او که څنګه لږ نور دې ته هم ورګټ؟ په لومړو کې د زونونو په کچه باندې دغه سیالۍ ترسره شولې. په کابل زون کې د کابل لوبډله اتله شوله، په غزني زون کې د میدان وردګ لوبډله اتله شوله، په ننګرهار کې خپله کوربه ننګرهار لوبډله اتله شوله چې هلته د کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار لوبډلو حضور درلود. بیا په تخار کې د بغلان لوبډله اتله شوله، په بلخ کې کوربه بلخ لوبډله ګډون اتله شوه، په قندهار ولایت کې هم همداسې د کوربه قندهار لوبډلې په اتلولۍ سره د زون په کچه البته سیالۍ پای ته ورسېدلې. په هرات ولایت کې همداسې، په خوست ولایت کې چې تاسو ته معلومه ده خوست ښه ورزش دوسته ولایت دی، خو د فوټسال لوبې متاسفانه پکې ډېرې مروجې نه وي او ډېر پکې خلک ورسره بلدتیا نه درلودله. نو هلته هم موږ دغه کوربتوب خوست ته ورکړی و. د پکتیکا لوبډله وه، د لوګر لوبډله، د پکتیا لوبډله، د دوی په منځ کې بیا د لوګر لوبډلې اتلولي ترلاسه کړله. دا په لومړي پړاو کې الکوزی صاحب، په لومړي پړاو کې دغه 40 ولایتونه په یو ډول نه په یو ډول په دغه 8 زونونو کې شامل شوې او لوبې وکړلې. دغه د 8 زونونو اتلې لوبډلې بیا په دوهم پړاو کې په سوپر کپ کې بیا په کابل کې تېره ورځ دوی یو بل سره مخ شول. د 2 ورځو لپاره دغه لوبې ترسره شولې د کابل په ورزشي جمنازیم کې، د فوټسال په ورزشي جمنازیم کې، او هلته بالاخره بعد له ډېر ښکلو او په زړه پورو لوبو څخه د دغه سیالیو اتله لوبډله د میهن ځوانانو لوبډله د کابل استازې وه، بالاخره هغه مشخصه شوه. ځوانانو شوق علاقه څه ډول وه ورسره؟ ځکه یو چلنج تقریبا دا هم راځي بدون له شکه. او دغه لوبې تقریبا ویلی شو په ډېری ځایونو کې، یعنې په ډېری ولایتونو کې نوي هم دي، خو دا چې ځای لږ محدود دی، انډور اکاډمي کې یا جمنازیم کې د ترسره کیږي، نو ورځ تر بلې دغه ورزش په افغانستان کې ډېر پرمختګ کوي. او خوشبختانه موږ داسې ولایتونه هم ولیدل
چې هغه سټیډیومونه جمنازیمونه دومره ډک شول چې بیخي ځای پکې نه و نور. خو ځینې ولایتونه چې د لومړي ځل لپاره مثلا هلته دغه لوبې کېدلې، مثلا د خوست زون په کچه باندې دغه لوبې هلته د لومړي ځل لپاره کېدلې، د خلکو راتګ هم ډېر زیات ښه و. موږ دومره باور نه درلود چې د دې سیالیو لپاره به دومره خلک راشي، خو عامه پوهاوی هم کړی و. د خلکو مینه په ټوله کې په دغه ورزش سره ډېره زیاته ده. تاسو بهتره معلومه وي چیلنجونه نور څه درته که یوسفزی صاحب راته ووایي؟ یو خو دا چیلنج چې د خلکو برابرېدل یا هم د خلکو منځ کې د دې لوبې رایج کېدل لویه ستونزه و. نورې کومې چیلنجونه یا ستونزې وي له تاسو سره؟ همغږي او د لوبډلو پوهاوی دا هغه غټ چیلنج چې موږ په دې ټورنمنټ کې ورسره مخ وو. زه بیا هم د خوست زون ته راځم، دلته یو ستر چیلنج موږ ته دا و. د دې ترڅنګ نورو زونونو کې هم دا چیلنج و ځینې البته. هلته دا چې ډېری ولایتونو دغې لوبې سره بلدتیا نه درلودله. مونږ مخکې له دې نه چې لوبې پیل شي، دغه کوم مسؤلین چې مونږ سره وو، البته تخنیکي او مسلکي، د هغوی په واسطه به دوی ته پوهاوی ورکوو تر څو دغه لوبه په دې ډول ترسره کېږي. بعد له هغې نه به دوی بیا لوبې ته راتلل. نو دا هم زموږ لپاره یو ستر چیلنج و. څومره وتوانېدلی چې دغه لوبه رایج کړي؟ تر ډیره دا به د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره وي چې یو ټورنمنټ دی، هغه هم د فوټسال په 4 ولایتونو کې او د افغانستان په کچه باندې ترسره کیږي. او خوشبختانه چې مونږ د افغانستان ګوټ ته دغه سیالۍ یوړلې او د دغه لوبې د ترویج او د ودې لپاره مو ډېر زیات کار وکړ. ښه، راځو بیرته د کابل پر لور باندې. کابل کې هم ترسره شوی د زونونو په کچه باندې. دلته څه ډول وي؟ هلته خو لا توپیر ډېر ممکن د میدان او د نورو د خلکو د راتګ دا لوبډلې وتوانېدلې. څو زونونه وو؟ البته که د دې پوښتنه راته په ټوله کې دلته 8 زونونه وو. 8 زونونه یو مرکزي وو که نه؟ مرکزي سره په ټوله کې مرکزي سره 8 زونونه راغلل. بیا هم یو لوبډلې په کابل کې ګډون وکړ. دې لوبه لږ جزئیات راکړي. په کابل کې پروسه داسې وه چې د 8 قهرمانو زونونو 8 لوبډلې به راځي. مثلا د قندهار 8 لوبډله، د هرات، د ننګرهار، د لوګر، د ټولو زونونو هغه 8 لوبډلې چې هلته زون کې ګټلې وه لومړی مقام هغه دلته راغلل. هغوی دلته راغلل، 8 لوبډلې وي. په 2 ګروپونو باندې دغه 8 لوبډلې وویشل شوې او په یو ګروپ کې چې کومې لوبډلې به ماته خوړل هغه به وروسته پاتې کېدله. بیا به مخکې تر سیم فاینل او فاینل ته 4 غوره لوبډلو ته چې دی د هرات، د قندهار، د کابل او د بغلان لوبډله لاره پیدا کړې وه چې د دویمه لوبه د دې ګروپ ډېره په زړه پورې وه. الکوزی صاحب د هغه قانوني وختونو کې هم لوبه 4 د 4 پر وړاندې وه. یعنې دغه لوبې تقریبا 1 ساعت او 10 دقیقې شاوخوا دوام وکړ. په اصل کې د فوټسال لوبې د یوې لوبې هغه وخت چې دی 40 دقیقې دی، خو دغه لوبه ډېره زیاته په زړه پورې وه. د هرات او د بغلان لوبډلو ترمنځ وه چې بالاخره بیا د پینالټیو په واسطه باندې هغه 8 لوبډله او فینالیست لوبډله مشخص شول. نو دلته هم ډېر زیات په زړه پورې لوبې ترسره شولې. اول، دویم، دریم، څلورم کې څوک راغله که نومونه؟ په اول مقام کې د کابل لوبډله راغله، د جوانان میهن لوبډله. په دوهم مقام کې د بغلان لوبډله شوه، د ساتامي بغلان لوبډله. په دریم مقام کې بیا د هرات غالب لوبډله شوه او په 4م مقام کې د قندهار منتخب لوبډله شوه. یو څه بل ته هم زه غواړم اشاره وکړم الکوزی صاحب، دا چې په کابل کې دغه لوبې ترسره شولې. طبعا کابل نور ولایتونو سره توپیر لري، پلازمینه دی د افغانستان، او دلته بیا بېشمېره هیوادوال راغلي وو د لوبې تشویق لپاره. حتی تر دې حده پورې چې جمنازیم کې مکمل ځای نه و، دوی بهر پاتې شول. متاسفانه چې هغه د لوبې د ننداره کولو لپاره هم دوی ته موقع مساعده نه شوله. یعنې مینه د خلکو دغه لوبې سره ډېره زیاته ده. بلکل مرکز کې ځکه د هرې لوبې سره خلک اشنایي لري او بیا ذات علاقه‌مندان لري چې راځي او کېږي سره. ډېره مننه له تاسو یوسفزی صاحب چې راغلی او زموږ بلنه دې ومنله او د دې لوبو په اړه د معلومات راسره کور مودان سلامتي وغواړم. دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دا دمه راسره ملوئ او خپله خپرونه مو راسره په مینه باندې وکتله. ځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته د روغتیا برخه مه هېروئ.